د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي معین بیګا شپه کابل ښار کې څه وکړل د نورو جزئیات لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ چې پر څه خبر شي ګران مینوالو السلام علیکم ستړي مشي وخت مو بخیر د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي معین بیګا شپه د کابل کوتل دروازې او ولسمې امنیتي حوزې څخه لیدنه وکړه د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي معین ستر پاسوال عبدالصبور کانې د کوتل دروازې او ولسمې امنیتي حوزې څخه د لیدنې پر مهال د پولیسو فعالیتونه له نږدې وکتل او د ولسمې امنیتي حوزې امیر څخه مننه وکړه چې په پوره چټکتیا سره د هغه درې کسیزې ډلې په نیولو کې جدي اقدام کړی و کوم چې څه موده وړاندې یو تن د یادې امنیتي حوزې له اړوند سیمو څخه اختطاف کړی و ښاغلی کانې په ولسمه امنیتي حوزه کې د اختطاف شویو کسانو د کورنۍ له غړو سره هم ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې له دې وروسته به پولیس د مجرمینو په نیولو کې له هېڅ راز هلو ځلو څخه ډډه نه کوي او نیول شوي اختطافچیان به د قانون منګولو ته سپاري دغه راز د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي معین له یو شمېر باروونکو موټر چلوونکو سره هم د دوی د امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړې او په لویو لارې کې د امنیتي ستونزو د حل په موخه یې د موټر چلوونکو ته ډاډ ورکړ ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل کوم خوښ شوي لایک یې کړئ کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې الله پامان